الله فرمایي چې نن ستاسې دپاره هغه پاک شیان حلال سوله او هغه کانه پینم ستا دپاره حلال ده کوم چې د اهل کتاب په لاس باندې ذبح سوي او ستاسې غوښه هم د دې دپاره حلال ده. ګورئ یو چې دی مثلا دلته د طعام څه مراد ډوډۍ نه ده چې ده تاله ډوډۍ کړې ده نو ته ورسه. دلته د طعام څه مراد د اهل کتابو ذبحه ده چې دوی یو شی حلالوي، پسه یې حلال کوي، غویه یې حلال کوي، نو دا د دې خوړل ستاسې دپاره جایز دی ځکه چې اهل کتاب الله مني، د الله توحید مني. مثلا د الله باندې خو اختلاف نشته، خو دا هغه اهل کتاب وله کوم چې د نبي علیه السلام په زمانه کې. اوس خو اهل کتاب نشته، اوس که عیسایان که یهودیان دا ټوله مرتد دي ځکه دی د خپل دین څخه اوښتي دي، د خپلې خبرې څخه اوښتي دي، د خپلې کیسې څخه اوښتي دي. دی اوس خپله ځان ته یو دین شروع کړی دی، یعنې دی چې اوس دی اهل کتاب نه دي، دی دهدیان دي. مثلا چې الله نه مني، د الله سره ارتداد کړی دی، په خبره مې سر خلاص، نو اوس د دې ذبحه خوړل نه ده جایز. پاتې سو ټماټر دي، بینډۍ دي، سبزیانې دي چې هغه د مځکې سره راوځي، یا دغسې نور دال دي، دا شیان دي هغه خوړلی شي. یا یو هندو دی تا ته ډوډۍ کړې ده، یا یو عیسایي دی تا ته ډوډۍ کړې ده، ته راولاړ سې هغه د بازار د کساب غوښه تاله راوړې دي، پخ کړې دي، په دې کې خو مشکل نشته ځکه دوی خو هم د پاکۍ خیال ساتي. صرف دا د دوی ذبحه چې جایز نه ده، دی د غیر الله په نامه حلالوي، د الله په نامه یې نه حلالوي ځکه دی الله مني نه. نو چې الله نه مني، د الله توحید نه مني، نو خو بیا خو د غیر الله په نامه باندې دی حلالوي.